مونږ او تاسو خپل حالت ته وګورو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه د جاهلیت ول دور زما امت باندې به دوباره دغه دور راځي. زما امت په شراب سکي، زما امت په جیوری کوي، زما امت په سود کوي. لکه څنګه دور جاهلیت کې سود وو، نو دغه شانته دغه امت په سود کوي. اندرنګ هغه دور جاهلیت کې بے حیايي و، نو نن مونږ او تاسو وګورو چې نن مونږ او تاسو معاشري کې څومره بے حیايي ده. دغه خځه دغه زنانه غټو شهرونو ته لاړ شه چې هغه څنګه د خپل جسمونو ول نمایش کوي. اندرنګ دغه خلک دغه خځه زنانه د څنګه عیاشي طرف ته خلکو ته دعوت ور کوي. اندرنګ سود څنګه عام ده چې نن دغه عذابونه په مونږ او تاسو باندې رسید، سیلابونو په شکل کې، د زلزلو په شکل کې. هغه وجه انداز مونږ او تاسو دغه اعمال دي. زمونږ باندې دغه ناکاره بد شیان سره چی هغه وجه دغه زمونږ او تاسو دغه اعمال دي. نو مونږ او تاسو خیر خوهی، زمونږ او تاسو بلای، زمونږ او تاسو خېګړه هغه اندی کې دي. زمونږ او تاسو د خپل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات خپل کو. نن سبا مونږ او تاسو غیرو پسې روان یو. نن سبا مونږ او تاسو انګریزانو پسې روان یو. هغه مونږ او تاسو ته ډیرو خياران لاګي یا یو څه دا روشن خیال دي. د هغه ول حالت تاسو وګورو چې هغه په کم حالت کې دي. 13 کال د جاپان څخه هغه پزمکه مخ باندې ترقی یافته ملک ته. هغه ول ریپورت داو چې یو کال کې 40 زره کسان نرینا او زنانا هغه خپل کور کې یعنی بیل په بیل باندې مړه موندلی شوی دي. او رسدي کې 4 زره کسان هغه خو یو څو ورځې بعد پته لګیدلې دي چې دا مړه دي. او اندرنګ 130 کسان ایت دسې ورکی دي چې هغه څو کالو بعد پته لګیدلې دي چې یاره دغه کسان خو نشته، مړه دي، خڅري. او دغه حالت د پاکستان کې راغلی دی چې څو وخت مخکې پاکستان کې یو ډمه یو ټیک ټاکر څمړا شو، نو څو میاشتې هغه خپل کور کې پرتا و، چاته پته نه و. چې کله خلک لاړو خبر شو بدبوئی د واجنه هغه شکل مسخه شوی. نو نن مونږ او تاسو پاکستان کې دغه حالت را روان دي. اندرنګ مونږ او تاسو هغه دي کې موسیقي و. نن سبا مونږ او تاسو هم موسیقي ته رواج ورکړی دی. دوره غونډه خاطی نه وي، نو کورونو کې بیا ډېګونه لګیدلې وي، کورونو کې بیا ډلونه وي، واده وي، واده سنتو مطابق تیر کا. نو بیا مونږ اجړاګان راولو، بیا مونږ تماشې جوړی کو، بیا مونږ او تاسو هر څه په ویر کو چې زما کور پوری جمعات دی یا زما خاندان کې مړ شوی دی، او یا زه کومه چې چا خاندان ولایم یا زما مشر څه شه دی. نو باز بیا څه کومه دغه غانو بجانو دغه تماشو ته بس بیا ور ولګو، او بیا هر یو حد هغه مونږ او تاسو کراس کو. او بیا ملکی سطح باندې دغه موسیقي ته کم رواج ورکول شي. سکولونو کې نن سبا مشومانو ته دغه تعلیم ورکول شي، بقاعده د ډانس ولا حقوق خپل پیریډ اخستل شي. چې کله هغه سکول کې څه پروګرامي زمونږ او تاسو دغه لونی بیا هغه باندې دغه ډانسونه کوي، او مونږ او تاسو ته پته هم نه وي. او چې کله بیا خبره وکړو یاره دا څه تنگ نظر سړی دی، نو دا د هغه معاشرې د فرتا بوتلل دي. او چې کله یو دم د تاوله ملک مړ شي، نو بیا بین الاقوامی سطح باندې دغه یو عالم د پر شهید ټکه نه استعمالي، یو عالم باندې افسوس نه کوي. خو چې کله یو دم یو ګلوکار یو سندرغاړی چې کله مړ شي، نو بیا د تاوله وزیر اعظم صاحب هم دغه بیان جاری کوي چې د ملک ولا د قوم ولا ډیر تاوان وشو. دغه ډیر خسړې لاړو، خلکو ته بغړیدو، خلکو ته بیگانې یلې. نو بیا د تاوله ملک د حالت ته، نو بیا په مونږ باندې عذابونه نه راځي. الله د مونږ ته د خبرو باندې عمل توفیق نصیب کړي.